د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمنه زه یوسف خان لالی یم. د پاکستان ډان ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو ډېر ژر او پرته له کومې پایلې پای ته ورسېد. ورځپاڼې زیاته کړې چې دواړو خواوو یو ځل بیا په خپلو پخوانیو دریځونو ټینګار کړی چې د خبرو اترو د ناکامۍ لامل شوي دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست درته وایم. مارد صاحب، خبرې اترې په ریاض کې بې پای ته ورسېدې او هیئتونه هم بیرته هیوادونو ته راستانه شوي دي. اصلي لامل تاسو څه ګڼئ؟ مننه جناب لالی صاحب محترم. نړۍ تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو، لیدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. ګورې ما مخکې ویلو دا یو لوبه ده. بله، لوبه جوړه سوې ده، غربي نړۍ پروژه ورکړې. کله کسې لږ سوده ساتي، کله قطر کې دا غونډې کېږي، هغه پی آر ټي د خپله امریکا ده، کله ترکیه امریکا ورته وایي. سعودي یو لږ لوی قوي ستراتیژیک ملګری دی د غربي نړۍ ده چې په 1901 کال را دې خواته د ګلف جي سي سي ترڅنګ د اوپک سازمان جوړولو بسته یو بانک په نوم د سیټلمنټ بانک د دې لپاره جوړ سه، دغه چې دوی تیل او دا استخراج په ډالر باندې معامله کوي، لیټر اف کریډټ. لږه وخت د دوی ګټې سره سوي دي که سعودي له امریکا سره یو ځای نشي، د روسیې ګاز به بیا دوی ته شکست ورکړي، ناکامي ورکړي له ایران سره. نو دغه وجه نه دا سعودي هم د هماغه پروژه ده، ورته وایي 50 کاله سعودي دغه پیسې دي چې افغانستان تباه او برباد ده. ټول پیسې او لوجستیک ټول د سعودي ورکول په نوم د دین او اسلام او جهاد. دا دغه پروژه وه. باید راته کېنول که اصلي خبره دوی بربنډه کوي، خو ایران هم وویلې چې زه حکومتګرتوب کوم، روسیې هم وویلې، ولا خبره غلې سوله ځکه هغوی دا بربنډوله راوستله د پردې شاته څه دي. په ډېره بخښنې سره که په لاندو کې راته ووایي، په ډېره بخښنې سره، ډېر زیات وبخښئ مارد صاحب. دغه د ملګرو ملتونو کومه غونډه چې ترسره وشي، البته د امنیت شورا چې اوس مهال ملګرو ملتونو اعلان کړی دی، فکر کوئ کومه نتیجه به ولري په ټوله کې په لاندو کې؟ دا خو د ویل کېږي شورا امنیت او قطعنامه صادروي بیا کړمه دي. بیا هغه سازمان صحیح ده چې اثر دی غربي نړۍ لاندې ده، خو بیا یو نړیوال سازمان دی، حقوقي اعتبار لري. حکومت پرېکړه وکړي، بیا به خلک پوښتنه ترې کوي چې څه وسوه څه ونه سوله. خو په ټوله کې باید ملتونه دواړه خواو تاوان ونه ویني او تاجرانو مال د پاتې سوی ده د مرچو مالیه او ټکس دا راځي، دا تاوانونه باید دولتونه باید قبول کړي تر هغه پورې. ځکه دا خو ټول کې په دې لوبه د روس او چین ټول په دې خبر دي او ورځ ګوره چې څه معاملې مخته روانې دي. مارد صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور آباد.